بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو د دریم فصل په تمریناتو باندې کار کوو. دریم فصل البته په 93 صفحه کې راغلی دی. دلته څومره سوالونه دي چې دغه سوالو بعضې سوالونه دي دلته موږ کاروو، ځکه چې وخت کم دی، نو له دې ډېر زیات سوالونه دي. له هر سوال نه یو جز به کار وکړو. ښه، اوس په دې تمریناتو کې راغلي لومړی سوال یو راغلی د -3 -2 -4 شپږ -4 شپږ او -10 د ده تام عددونه او د ده جمعي معکوسونه د اعدادو پر محور وښایاست. تام عددونه او د دوی جمعي معکوسونه د اعدادو پر محور وښایاست. ښه، سوال کې راغلی چې د -3 او -7 او -2 -4 او -6 تام عددونه دي، د دوی جمعي معکوسونه د اعدادو پر محور وښایاست. جمعي معکوس هغه ته وایي، داسې یو عدد ته وایي چې دې عدد سره جمع سي او عنصر د عینیت په همغه سط کې ورکړي. لکه څنګه چې موږ پوهېږو چې تام عددونه 0 1 2 3 4 5 6 او -1 -2 -3 -4 دغه عددونه دي. نو که چیرې دلته عنصر د عینیت 0 ده، ځکه 0 له هر دغه عددو سره جمع سي په خپله هغه عدد ورکوي. پس دلته هغه دوه عددونه چې جمع کیږي یو او عنصر د عینیت یعنې 0 ورکوي، معکوس د جمعي د بل ده، یعنې موږ کوو 4 -4 یو تام عدد ده. که دا له -4 سره جمع کو، -4 هم یو تام عدد ده. حاصل د جمعي د ده یو عنصر د عینیت ورکوي چې هغه 0 ده، چې یو عنصر معکوس د بل عنصر ته ویل کیږي. ښه، دلته څو شی مهمه دي چې یو ست وي، بل عمل. که دا عمل ضرب وي، فرضاً -4 معکوس د ضربي څه ده؟ 1/4 ده. 1/4 په دې ست کې نه ده، ځکه عنصر د عینیت یو ده. یو هر عنصر سره چې ضرب سي په خپله هغه یو ورکوي، نو 4 ضرب 1/4 کېږي یو. 5 ضرب خو 1/4 په دې ست کې نشته. نو په دې لحاظ موږ معکوس د ضربي نه لري، معکوس د جمعي لري. هر عنصر د تام که تاسو انتخاب کوئ، بیرته یو عنصر په همدې ست کې تاسو پیدا کولی سئ چې له دې عدد سره جمع سي او عنصر د عینیت ورکړي، یعنې 0 ورکړي. په دغه صورت کې دغه دواړه عددونه یو معکوس دي بل دي. ښه، موږ دا په محور د اعدادو کې وښیو په دې شکل. محور د اعدادو دلته 0 ده. ښه، موږ مثبت عددونه مثبت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ښه، موږ مثبت مثبت 1 2 3 4 5 6 دغه ځای کې مثبت ودي. مثبت صحیح، موقعیت د مثبت هلته دی. مثبت 6 دې ځای کې دی. مثبت 6 لاندې به نشي. مثبت 6 دا عدد موقعیت. ښه، منفي مثبت 10 و 8 9 10 مثبت 10 موقعیت دلته ده. ښه، موږ
منفي څلور دا منفي یو منفي دوه منفي درې منفي څلور دلته ده او منفي درې یو دوه درې منفي درې دلته ښه د دې معکوس دی جمعي ولیکئ د مثبت شپږ معکوس د جمعي چی ده منفي شپږ ده چې جمع سي عنصر د عینت کې صفر یا متضاد منفي شپږ دلته راځي یو منفي څلور منفي پنځه منفي شپږ دا به په معکوس د مثبت شپږ منفي شپږ ده یا معکوس د جمعي یعنی په دې محور د اعدادو کې جمع عمل وي یا مثبت و معکوس کېږي منفي و دا معکوس ده د مثبت ځکه مثبت و منفي و عنصر د عینت کې صفر منفي شپږ مثبت شپږ عنصر د عینت کې ښه د مثبت لسو دا اته دا نهه دا لس منفي لس ده معکوس د جمعي د مثبت لس جمع منفي لس صفر معکوس منفي لس ده د منفي درې مثبت درې ده دلته به یې نښه کړو مثبت درې ښه د منفي څلور معکوس جمعي مثبت څلور موږ دې اعدادو کې په سره قلم چې کار وکړه هر یو معکوس دی بلکې د منفي شپږ مثبت شپږ ځکه دواړه جمع سي صفر ورکوي صفر عنصر دی خنثی عینیت ده دا موږ او د دې جمع د اعداد پر محور وخست په اعداد په محور هم په ولیکل ښه د منفي اتو مثبت اتو منفي لس صفر او منفي لس د مطلقه قیمتونه ولیکئ ښه موږ خو دا مخکې درسو کې هم ویلي چې مطلقه قیمت هغه قیمت ته وایي چې له مطلقه قیمت هغه قیمت ته وایي چې له علامې څخه صرف نظر وشي یا هغه فاصله ده اوس که چیرې موږ دلته صفر دغه مثبت درې وي او له دې مبدې نه په اندازه د منفي درې موږ دا پلو ولې فاصله یې سره مساوي ده څونه څو واحده درې واحده دا کېږي منفي درې واحده ښایي مثبت درې قیمت مطلقه یې درې ده د منفي درې فاصله څه ده درې یعنی له مبدې نه فاصله ښیي نو په دې لحاظ د منفي درې و مثبت درې قیمت مطلقه سره مساوي ده یعنی قیمت مطلقه په صورت د عمومي که اکس وښیو هغه اکسونه دي اکس ده که اکس لوی له په خپله سره یې مساوي ده که اکس کوچنی له صفره وي قیمت مطلقه یې منفي اکس ده که اکس مساوي له صفره سره وي مساوي صفر ده داسې هم تعریفېږي چې ولې دلته موږ فقط له علامې صرف نظر کوو هغه قیمت مطلقه یې کېږي له علامې صرف نظر کوو علامې نه صرف نظر وکړي قیمت مطلقه لاسته راځي البته قیمت مطلقه دی بغیر عدد لاسته راځي ښه دلته د کابل د تودوخې درجه له صفر نه پورته د سانتیګریډ 10 درجې ده او بغلان له کابل 7 درجې سوړ دی د بغلان د تودوخې درجه څو ده ښه سوال ده د کابل د تودوخې درجه له صفر نه پورته درجه له صفر نه پورته د سانتیګریډ د سانتیګریډ 10 درجې ده 10 درجې ده او بغلان له کابل او بغلان له کابل څخه 7 درجې سوړ دی د بغلان د تودوخې درجه څو ده د بغلان د
تودوخې درجه څومره دی. ښه، دلته ګورو چې موږ که داسې یو محور د اعداد وښیو په دې شکل، دلته 0 درجه ده، د کابل د تودوخې له 0 نه پورته 10 ده، له 0 نه پورته فرضاً دلته مثبت 10 ده، له 0 پورته مثبت ښیو. او بغلان له کابل څخه 7 درجې سوړ ده، یعنی 7 درجې کته راځو پورته، 7 درجې چې له 1 درجې نه پورته وي، له 0 پورته وي، طرف د مثبت حرکت ده. او که چیرې کوز وي سوړ ده، یعنی کته پلو. څو درجې؟ له کابله 7 درجې، 1 2 3 4 5 6 0 که دلته وښیو او 6 دا 7 درجې دلته ده. ښه، اوس موږ ګورو له دې ځای ته دې ځای 10 ته دونه او بغلان له کابل څخه 7 درجې سوړ دی. ښه، اوس چې 7 درجې کم شو له 10 درجو نه، دا په دې شکل ښیو، 7 له 10 مثبت 10 منفي 7 درجې. البته څو کېږي؟ له 10 څخه ولاړه، له 10 څخه ولاړه 23 درجې. البته بغلان ده څو درجې؟ بغلان ده 23 درجې. یعنی هدف دا ده چې دلته له 0 پورته مثبت ښي 10 درجې، له 0 نه پورته د سانتیګریډ 10 درجې ده، یعنی له 0 پورته مثبت 10. او بغلان له کابل څخه 7 درجې سوړ ده، 7 درجې ده کته ده، یعنی هدف سوړ دا معنی چې له همدغه درجې نه 7 درجې کوز ده. ښایي د بغلان درجه د حرارت دغلته قرار لري، له 10 نه چې ولاړه 23 پاتې کېږي. مثبت څو ده؟ مثبت 23 درجې درجه د حرارت د بغلان ده. که سوړ که ګرم وای بیا له 10 نه پورته تله، 10 جمع وکېده. اوس چون سوړ ده، سړه هوا جهت دا پلو ښیو، د ګرمې هوا له 0 پورته ښیو، د سړه هوا له 0 یعنی جهت یې په منفي جهت ښیو. دلته موږ که چیرې داسې شکل ولرو چې فرضاً محور د اعدادو کې لرو، دلته 0 ده، البته 1 2 3 4 1 2 3 4 د دې ځای داسې ښیو، او وروسته له هغه بیرته راځو په منفي 2 منفي 1 منفي 2. دلته موږ که چیرې موږ له 0 ته دی دا څو ده؟ مثبت 1 2 3 4 مثبت 4. که له دې فاصلې نه داسې لاړ شو، په وقت کې دغونه موږ کار ده په کار راځي که نه، له 0 تر مثبت 1 2 3 4. ښه، اوس مونږ دا څو وحده لرو؟ 4 دا پلو 3 دا پلو، جهت منفي پلو ده، 4 او 3 جهت منفي ده، منفي وښیو چې نتیجه څو کېږي؟ منفي 3 وحده. ګورو چې دا پلو 4 وحده ده، دا 7 وحده، داسې ځو او بیا وروسته څو وحده کېږي؟ د 3 وحده. 0 2 وحده باید سي. هلته ګورو 0 1 2 3 4. ښه، دا له دې ځای ته دې ځای څو وحده ده؟
یو دوه درې څلور څلور واحده څه او له دې ځایه تر دې ځایه یو دوه درې څلور پنځه شپږ وبګوئ دا څلور واحده مثبت نیسو داسې چې دا په حرکت کوو منفي ده شپږ واحده کې یو دوه درې څلور پنځه شپږ منفي شپږ نتیجه یې څو کېږي منفي دوه یعنې که چیرې پورته لاړ شو له صفره څلور مثبت څلور او بیا عین منفي دوو ته ورسیږي نو دلته تفاوت چې ده منفي دوه واحده کېږي له صفر یو دوه درې څلور دغه ځای ځي او بیا بیرته راګرځو منفي دوو ته راځو درجه د حرارت دغونه پاتې کېږي یعنې منفي دوه واحده دا څلور واحده داسې ځو بیا شپږ واحده داسې ځو په واقعیت کې له مبدې نه دوه واحده موږ لرې په طرف د منفي قرار لرو چې نتیجه یې منفي دوه کېږي. ښه ګرانو زده کوونکو نننی درس همدلته پای ته ورسېده په لوی او بښونکي خدای مو سپارو په مخه مو ښه شه